افغانستان د یو پول ممبرشیپ لوبډلې په حیث له دوهم درجې هیوادونو په وړاندې نسبتا ښه کرییر او د ګټې فیصدي یې لوړه ده. ټاکل شوی افغانستان د خپل رسمي سفر په لړ کې د 2023 نړیوال جام په شلوریز جام کې خپله درېیمه لوبه د ټرینیډاډ په لوبغالي کې د پي ان جي لوبډلې په وړاندې ترسره کړي. موږ د دغه لوبغالي په هکله ځینې معلومات چمتو کړي چې غواړم درسره شریک کړم. د ټرینیډاډ لوبغالي په ټوله کې د لسو شلوریزو لوبو کوربهتوب کړی چې انګلند، هندوستان، نیوزیلند او ویسټ انډیز لوبډلې پکې لوبېدلې دي. په ټوله کې هغه لوبډلې بریا کچه لوړه ده چې لومړۍ توپوهنه یې پکې کړې ده، ځکه د معلوماتو په اساس دغه لوبغالی په لومړۍ توپوهنې سره ډیر مناسب او د توپوهنې لپاره چټک دی. افغانستان د خپل ټول کرکټ په تاریخ کې له پي ان جي سره 3 ځله مخامخ شوی چې 3 لوبې یې ترې ګټلې دي او هغه هم په ډیر سترو توپیرونو سره. په 2015 کال کې د افغان لوبډله د 2014 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې له دغه لوبډلې سره مخامخ شو، پکې افغانستان بریا ته ورسېدله. نوروز منګل او اصغر ستانکزی په توپوهنه کې او په بولینګ شابور صدران او محمد نبي ښه ځلېدلي وو. د کرکټ د معلوماتو او اټکل په اساس 94 سلنه د افغانستان او 6% د پي ان جي د ګټې چانس دی. د یادولو وړ ده چې که سبا افغانستان لوبه ګټي نو مستقیم به سیمې فاینال ته لار مومي.